السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه نیکی هیلې او احترامات الله دې وکړي چې ټول ملګري به روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو د KPK سټوډیو له طرفه د ناتخوانانو غونډې پروګرام سره زه یم ستاسو ورور عبدالله عابد او راسره همکار صدام وفا صاحب. قدرمنو لیدونکو نن زمونږ سټوډیو ته ډېر قدرمن میلمه تشریف راوړی. یقینا تاسو به نعتونه او نظمونه ډېر زیات اورېدلي وي او اواز سره به تاسو آشنا اوسئ. او ماشاءالله د نعتونو نظمونو ترنم شکار او خوږژبی نعتخوان د خیبر پښتونخوا مشهور او معروف نعتخوان او خوږژبی نعتونو ترنم شکار جناب ولی زمان رضا وزیر صاحب ماشاءالله مو سره ناست ان شاء الله دې سره به د ژوند او د نعتخوانۍ په هکله ترې مونږ پوښتنې او معلومات کوو نو تاسو چېرته مه ځئ مونږ سره اوسئ. جانانا رب دې ساته دښمنان بزورو دښمنان بزورو جوړه جوړه بګر زورا رقیبان بزورو رقیبان بزورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رضا وزیر صاحب محترم موږ ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوو او ډېره مننه کوو چې تاسو دومره د مصروفیاتو د حالاتو ډک وخت تاسو موږ ته راغلی او تاسو موږ ته ټایم راکړ او تاسو زموږ سټوډیو ته شرکت وکړ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مننه تشکر عبدالله عابد صاحب. یقینا چې په دومره مصروفیت وخت کې تاسو موږ ته ټایم راوست موږ نه انټرویو وکړی. مننه ستاسو او ستاسو د مینوالو او زموږ مینوالو څومره دي د ټولو شکریه ادا کوم. خدای دې وکړي چې خوښ وي. رضا صاحب محترم موږ به تاسو نه اول دغه پوښتنه وکړو چې تاسو کوم ځای سره تعلق ساتئ، بل تاسو نعتخوانۍ شروعات هم څه وخت نه شروع کړو، څنګه شوق پیدا شو، څنګه د نعتخوانۍ میدان ته تاسو تشریف راوړئ. مننه تشکر. یقینا موږ خو چې کوم وخت نه شروعات کړي دي نعتخوانۍ هلته مو سبق ویل ښې په زده ورکې بس درس کې به ناستو او چې کوم مخکې درویش لکه سجاد او ملنګ جان دوی د خدای قبرونه د نور نه ډکې درویش او ملنګ جان خو اوس فت شوي دي که او شاکر دی. دغه کیسټ مو چې اورېدلې بس دغه نظمونه مت زیات خوند راکول. نو کله کله مو دې کیسټ نه یعنې نظم یا نعت ولیکلو بس موږ مدرسې کې به چې حافظ یا څوک جوړ شه بس هغې جلسې کې به مو نشر کوو. او چې کوم تعلق خبره ده وکړه تعلق زه اصل د وزیرستان سره تعلق لرم، د شمالي وزیرستان اوس پاتې کېږم بنه کې. بل رضا صاحب محترم تر اوسه پورې تاسو څومره نعتونه او نظمونه تقریبا ویلي؟ یقینا چې څه حد نه لري ځکه چې ډېر زیات مو ویلي دي. که نعتونه نظمونه د سټوډیو لخوا ووایي زیات مو ویلي دي، بیخي زیات دي او جلسې بیخي زیاتې وي که نه هغې کې ډېر نظمونه نعتونه ویل کېږي خو سب پاته لګي نه خو ډېر مو ویلي دي. دا کې به دروغ راشي. بل رضا صاحب محترمه د نعتخواني چې تاسو کوله نو ستاسو د نعتخواني کې څوک استاد پاتې شوی که مثال د چا اواز نه تاسو متاثره شوي اوسئ او ستاسو نن سبا لکه شاګردان شته نعتخواني کې که نشته؟ یقینا د نعتخواني داسې هغه ده چې د شوق سره تعلق لري. چې شوق نه کېږي که نه دلته استاد داسې دی چې ما خو مخکې خبر درته وکړه چې سجاد دی او درویش دی او ملنګ جان دی شاکر دی کیسټ مو چې اورېدلې بس هغې نعتونه به مو لیکل هغه به مو ویل. په دې منځ کې بیا خیر کې مونږ څو کیسټ وکړل بس هغه مشهوره شولې. شاګردان خو بله شاګردان ځکه چې جلسه کې څوک درته رامیلاو شي سټوډیو کې راسره ووایي هغه بچا چې زه نومونه درته واخلم. رضا صاحب محترم بله پوښتنه مې دا کوله چې تاسو ماشاءالله ډېر وخت نه نعتخواني کوئ نو تاسو څه محسوسوئ چې کوم وخت د نعتخوانۍ دوران او خوند او مزه وه؟ دا داسې خبره ده نعتخواني خو یو قسم چې څو زړېږي یا زیاتېږي شوق زیاتېږي که نه او بیا دغه مینوال نور پیدا کېږي که وړوکي څومره نسل سترېږي دغه فطرت اسلامي وي بس شوق یې نعتخوانۍ طرف ته ځي که نه. رضا صاحب محترم تاسو ماشاءالله ډېر زیات حمدونه او نعتونه ریکارډ کړي دي نو داسې کوم نعت یا حمد تاسو ریکارډ کړی چې مینوالو ته هم ډېر زیات خوند ورکړی وي او تاسو ته هم خوند درکړی نو که تاسو د کتونکو ته پیش کړئ؟ ښه صحیح دی انشاءالله. مونږ خو الحمدلله ډېر نعتونه حمدونه نظمونه ډېر ریکارډ کړي دي خو چې ما ته کوم خوند راکړی وي کېدای شي مینوالو ته خوند نه وي ورکړی بیا چې ما ته خوند نه وي راکړی کېدای شي دغه نعت حمد مینوالو ته خوند ورکړی خو ما سره یو مخکې مې حمد ویلی بندیوان وزیر شعر هغه ماته ډېر خوند راکړی و. ښه ماشاءالله. نو که تاسو یې د زموږ کتونکو ته پیش کړئ او ډالۍ کړئ؟ ښه داسې کړی به انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حجر دی وای
سنا شجر دواي سنا حجر دواي سنا شجر دواي سنا طول كائنات بذكرو الله طول كائنات بذكرو الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دیو کړی دا اې د مدینه منوره د مصطفی ربا اې د بابا دم د ابراهیم خلیل الله ربا اې د بابا دم د ابراهیم خلیل الله ربا اې د موسی خلقا اې د عیسی خلقا اې د موسی خلقا اې د عیسی خلقا بدلایل معجزو الله بدلایل معجزو الله ماشاءالله ډېر زړه پورې الله رب العزت دې په اواز کې د خوږوالی تل لره او الله دې په اواز کې نورم برکت واچوي او الله دې خوشحاله کامیاب لره. رضا صاحب محترم اکثر ډېر زیات نتخوانان دي او نتون سره ډېر زیات شوق لري او د نتخوانۍ ته راتلل غواړي نو هغې ته څه کول پکار دي چې شاګردي وکړي که څه وکړي؟ یقینا نتخوانان بیخي اوس زیات وو ماشاءالله دا ښه خبره ده ځکه چې د اسلامي فیلډ دی که نه او شاګردي خو هر استاد خو هر یو کشي کې چې وي نه که نه لکه په مړۍ یا په هغه کې چې مالګه نه وي نو دغه دپاره دا خبره ضروري ده چې نتخوانۍ دپاره پرهیزګاري صحیح ده چې سړی پرهیزګاره وي که نه دینداره وي ځکه چې هغه نیک نیک خلک دغه اواز اوروي نور خلک نه اوروي نو زړورتیا ورته پکار ده چې یو قسم سړی سټیج ته چې کېږي مایک ته درېږي چې دی زړور پې ورځي که دی ګبراو شو د اواز کښېني نو استاد خبره ده وکړه یقینا چې ګاډی سړی زده کوي بغیر به استاد نه زده کېږي که نه او خامخا استاد سره تعلق لري نتخوان. قدرمنو لیدونکو پروګرام په ختمېدلو سره دی او راځو به موږ به رضا صاحب نه اخري یو پوښتنه کوو چې رضا صاحب خپلو مینهوالو ته او د کتونکو ته څه پیغام لري؟ بس خوشحاله اوسئ. یقینا نور خبره خو څه شته نه هر انسان دا پکار دی چې د خپل منځ کې مینه محبت او ورورولي راولي یو بل نفرت دا پرېږدي او کینه او بغض دا ختم کړي په خپل منځ کې بس مینه او ورورولي هر ځای به هر مسلمان په ځان کې راولي انشاءالله حال به ټیک ټاک بخیر. قدرمنو لیدونکو تاسو ماشاءالله د رضا وزیر صاحب د ژوند په هکله او د نتخوانۍ په هکله معلومات واورېدل او انشاءالله دغسې د خیره سره نور نتخوانان به تاسو ته همدې چینل نه د خیره سره مشهور نتخوانان موږ تاسو ته معرفي کوو د خیره او زموږ د سټوډیو چینل د سره سبسکرایب هم کوئ او نورو سره شیر هم کوئ. KPKS سټوډیو په نامه باندې زموږ چینل دی او د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.